د بلخ ولایت په صنعتي پارکونو کې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو او د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي او پانګوالو او متشبثینو د اړتیاو د پوره کولو په موخه د صنعتکارانو او فابریکو د مالکانو له غوښتنې وروسته د مزار شریف ښاروالۍ په صنعتي پارکونو کې د پراختیایي پروژو د جوړولو چارې پیل کړي. د ښاروالۍ یو تن انجینر وایي چې په حقیقت کې د صنعتي پارکونو په زیانمنو سیمو کې د پراختیایي او بنسټیزو پروژو د جوړولو کارونه روان دي او دوی هر ورځ د پروژه د جوړیدو څارنه کوي. پروژه کارش خود تا فعلا خوب به پیش میره. دیگه پیشرفت کاریم تا فعلا 90% داشتیم. دیگه امیدوار هستیم که اگر بارندگی نشه، هوا خراب نشه، دیگه تا ختم این پروژه مطابق کاری که مونده تمامش تکمیل شود. په ورته وخت کې د بادام باغ گذر د صنعتي پارک د اوبو د کانال د جوړیدو مسؤل هم وایي چې دغه کانال د عملی کار 90% چارې بشپړې شوې دي. این پروژه اعمار کانال هم کانکریتی پارک‌های صنعتی است که شامل 3 پلچک میشه. پلچک ها به طول عرض بزرگتر است برای موترهای بلندتنش و طول کانال 1150 متر است. کارش جریان داره، عنقریب در مرحله ختم است. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د 1403 پراختیایي پروژې په داسې حال کې پلي کیږي چې دغه ریاست تیر کال هم د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت 20 رغنیزې پروژې پلي کړې وې.